لنډو خبرونو ته ښه راغلی. د فلایټ رادار 24 پاڼې په باور د افغانستان او اسرائیل د جګړې له امله په تېره یوه اونۍ کې د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې یوې پاڼې د راپور له مخې پخوا به هره ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان له سره تېرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې ده. افغانستان د مسافر وړونکو او کارګو الوتکو له درکه چې پر فضا یې تېرېږي د هرې الوتکې پر سر له 400 تر 800 ډالرو پورې ترانزیت فیس ترلاسه کوي. ټاکل شوې ده چې نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بریتانیا، فرانسې او جرمني له بهرنیو چارو وزیرانو همداراز د اروپایي ټولنې له یو شمېر استازو سره غونډه وکړي. د دې خبرو تر پیلېدو مخکې عباس عراقچي وویل د ایران د بالستیک توغندیو په تړاو خبرې ممکنې نه دي. پر سیمه ییزې ستونزې او اټومي پروګرام خبرې کیدای شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس د ډیپلوماسۍ لپاره 2 اونۍ وخت شته. د ډیوډ لیمې اشاره د امریکا د ولسمشر خبرو ته وه چې په راتلونکو 2 اونیو کې به پریکړه وکړي چې د ایران په جګړه کې مستقیمه برخه واخلي که نه. د اسرائیل هوایي ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه سیمې په نقشه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي تر 80 ډیرو جنګي الوتکو په دې بمباریو کې برخه واخیسته. د اسرائیل دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې په نقشه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایران وسلې جوړوي. د اوکرایني چارواکو په وینا روسیې تېره شپه د اوکراین په جنوب کې د اودیسه پر بندري ښار لس او په شمال ختیځ کې د خارکیف پر ښار د ډرون الوتکو 8 بریدونه وکړل. د دې بریدونو له امله یو تن وژل شوی، یو شمېر کسان د ژغورونکو په ګډون ټپیان شوي او د استوګنې یو شمېر کورونه وران شوي دي.